السلام علیکم ملګرو. پاکستان او د نیوزیلند چې کوم څلورم ټي 20 میچ شو ډېر په زړه پورې میچ شو، خو پاکستان ټیم دغه میچ د لاسه ورکړو. مکمل سکور کارډ سره شریکوم. مین وجه چې دا هغه د کپټنسۍ د چاره کپټنسي خراب کی. یو بل وجه چې په بسې دویمه کومه ده هغه د بیټسمنانو چې بیټسمنان کارګردګي نه کوي. په یو میچ کې بولران چې ښه بالینګ وکړي نو بیټسمنان سکور نه کوي. په بل میچ کې چې بیټسمنان ښه سکور وکړي بولران ښه بالینګ نه کوي. نو همدغه وجه چې پاکستان ټیم څلورم ټي 20 میچ هم وبېلو. نیوزیلند پاکستان ټیم ته شکست ورکړو. مکمل سکور کارډ سره شریکوم چې پاکستان ټیم څنګه دغه میچ بیل څومره سکور پاکستان ټیم کړی، څومره سکور نیوزیلند ټیم کړی. پاکستان بالینګ هم سره شریکوم، پاکستان بیټینګ هم سره شریکوم. خو نوې کپټن هغه شاهنشاه افریدي چې کوم نوې کپټن شوی دی، وایس کې محمد رضوان چې کوم دی هغه مو سره خبرپور کوشش کوي، ښه بیټینګ وسره کوي. او په بیټینګ کې صرف بابر اعظم او محمد رضوان چې دی دغه ټیم له سات ورکوي. نور یو بیټسمین پکې سکور نه کوي. افتخار احمد ته کوم ګورو بالکل سکور نه کوي، فخر زمان سکور نه کوي، سایم ایوب سکور نه کوي، محمد نواز سکور نه کوي، صاحب زاده فرحان خو خیر اولنی میچ خو مکمل سکور کارډ سره شریکوم. جونیئر کس کپټن دی شاهنشاه افریدي جونیئر دی. بابر اعظم تجربه ته هغه نه ورسېږي. پاکستان اولنی بیټینګ کړی، یو 150 سکور یې کړی، 15 کسان یې وشوي دي. سایم ایوب یو سکور کړی، پښتون محمد رضوان پکې لس کم سل سکور کړی دي. بهترین پرفارمنس شو کړی دی. بابر اعظم په دې میچ کې ناکام شوی دی، لږ کم سکور یې کړی، 19 باندې وشوی. فخر زمان بیټینګ نه کوي، 9 سکور یې کړی دي. صاحب زاده فرحان اولنی میچ. افتخار چاچا بالکل سکور نه کوي، 10 سکور یې کړی دی. محمد نواز د دې نه علاوه یو سکور کړی دی. نیوزیلند دغه سکور خو په آرام سره پوره کړل. یو 150 چې کم سکور تل سورو کې دغه میچ راوړو. هغه درې لوبغاړي سورلیو په د نیوزیلند په دې سکور باندې درې کسانه وشو او دغه نه دی خواته ډیرل میچل او فلیپس یو بهترین پارتنرشپ وکړو د خپل ټیم لپاره. یو سل دیش پارتنرشپ وکړو، ډیرل میچل دوه وکړل او پیس پکې او بیا سکور وکړل او هم دې سره پاکستان ټیم دغه میچ وبېلو. پاکستان ټیم بولینګ طرف ته کراو. شاهنشاه افریدي په څلورو کې 100 دیش ورکړي دي. 3 وکټ یې اخیستي دي، ښه بالینګ یې کړی دی. 3 وکټ یې اخیستي دي. زمان خان ښه بالینګ کړی دی، په څلورو کې 10 سکور ورکړي دي. کوم وکټ یې نه اخیستي. حارث رؤف بیا لکشنه کمزوری بالینګ کړی، په 3 کې 9 ورکړي دي او کوم وکټ یې نه اخیستي. محمد وسیم په 3 کې 40 ورکړي دي، کوم وکټ یې نه اخیستي. او محمد نواز په څلورو کې 1 ورکړي دي، ډېر زیات سکور ورکړي دي او کوم وکټ یې نه اخیستي. نیوزیلند په 2 وکټو باندې دغه میچ وګټو. پاکستان ته شکست ورکړو په څلورم ټي 20 میچ کې. دغه یو میچ کم از کم وګټي چې کلین سټیپ نه بچ شي. بهترین پرفارم شو کو نیوزیلند ټیم په دغه ټوله دوره کې. په نیوزیلند ته د 200 نه برابر سکور پکار دي، نو بیا به ته میچ ګټيږي نه، بیا دغه نه په کم سکور باندې میچ ګټل ډېر مشکل کار دی. نو دغه د نن میچ تازه صورتحال تاسو مشارک کو ویډیو کتل ډېر مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. نو خو خدای د الله پامان.